محسن یو ویشتو تازه او عاجل خبر پر محسن داوړ سخت او وژونکی برید. محسن داوړ چې د ټاکنو د پایلو په اعتراض غونډه کې ګډون کړی و، پاکستاني ځواکونو پرې ډزې کړي چې له امله یې نوموړی سخت زخمی سوی دی. ځینې داسې راپورونه هم خپاره سوي چې ګواکې محسن داوړ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا چې یاده پیښه ولې او څنګه رامنځته سوې، د محسن داوړ د مرګ او ژوند دقیق معلومات کوم دي؟ که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. پر محسن داوړ او ملګرو یې ډزې پړه پر پاکستاني ځواکونو اچول سوې. د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې نن د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر او پښتون سیاستوال محسن داوړ په یوه پیښه کې ټپي سوی او نورو ملګرو ته یې مرګ ژوبله اوښتېده. د هغه یوه ګوندي ملګري رحیم داوړ ویلي چې نوموړی له یو شمېر پلویانو سره په سیمه کې یوه پوځي مرکز ته نږدې د ټاکنو د پایلو د اعلان لپاره په اعتراضي غونډه کې و چې امنیتي ځواکونو پرې ډزې کړي. د هغه په وینا په دې پیښه کې محسن داوړ او 5 ملګري یې ټپیان سوي او یو ملګری یې وژل سوی. پر ټولنیزو رسنیو د داوړ خپاره سوي عکسونه ښیي چې هغه پر پښه لګېدلی. په ټولنیزو رسنیو کې همدارنګه ځینې داسې ویډیوګانې هم خپرې سوي چې ګواکې محسن داوړ خپل ژوند د لاسه ورکړی، خو کومې رسمي سرچینې دا خبر نه دی تایید کړی. پولیسو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې د داوړ د پلویانو او پولیسو ترمنځ د ډزو په تبادله کې 3 پولیس وژل سوي دي. پولیس ادعا کوي چې محسن داوړ او د هغه ملګرو غوښتل په زوره پوځي چاونۍ ته ننوځي او د اجازت په نه ورکړل کېدو یې په پولیسو ډزې کړي چې پکښې 3 پولیس عسکر وژل سوي دي. محسن داوړ چې د پاکستان د سیاستونو منتقد دی، تر دې مخکې هم څو ځله له وسلوالو پیښو سره مخ سوی دی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.